والي کړې د پښتو ادبیاتو ته، شعر و شاعرۍ ته، طبابت کې، په ښکار باندې، حتی د ښکار په مرغانو په هغه وخت کې چې کوم امراض به یې پیدا کول او ده به ورته هغه دوا هغه کوله. یعنې ډېر یو عجیب انسان شخصیت تېر شوی دی، ډېر خورا عجیب. د ده د هغه وخت ادبیات چې موږ او تاسو اوس راواخلو، مثلا شعرونه یې، بیتونه یې ولولو، نو سړی حیران پاتې شي چې یعنې له نن نه تقریبا 3,500 کاله مخکې او داسې یو څوک تېرېدل، بدون د شکه چې دی یو نابغه و او د پښتو ژبې مفکر و. نو دغلته یوه لنډه مقاله ده، د هغه مورد کې تاسو اجازه یي زه به یې تاسو ته لنډه غوندې ولولمه. لطف کوئ هغه مهرباني. داسې ته وایي چې نن د پښتون شاعر خوشحال خټک د وفات 330 تلین دی. خوشحال د پښتو ژبې شاعر، مبارز او لیکوالو چې نږدې 40,000 بیتونه لري او د 11 اثرونو لیکوال دی. زه فکر کوم دلته به زه وایم غلط شوی، د 11 کتابونو نه یې ډېر چاپ کړي زما په نظر. خوشحال د پښتنو د یووالي ارمان ګور ته یوړ او لمسیان یې اوس هم د بې اتفاقۍ پر هغه میدان چې ټول نارې وهي چې راځئ یووالی وکړي، بې یووالي ولاړ دي. د خوشحال خټک ژوند، کور، کلی او مرګ په اړه نوي روایات له نن څخه 450 کاله پخوا په پېښور ته نږدې کوهاټ کې د خټکو د دوو پښو بولاک او تیري یوه ستره خپلمنځي جګړه وکړه. د تیري خاک مشر اکوړي خان د خیبر پښتونخوا د پېښور او راولپنډۍ ترمنځ لویې لارې ته نږدې یو کلی آباد کړ چې اوس اکوړه خټک نومیږي. اکبر خان پاچا د دې کلي مشر ملک اکوړه و چې په سیمه کې بیا مشهور شو. ځان ته وغوښت او هیله یې وښوده چې د دې سیمې د خټکو مالیه باید هغه ملک اکوړه راټوله کړي. هغه ومنله او د اوسني ګمرک رئیس غوندې دنده ورته وسپارل شوه او دغه ځای تر جلال آباد پورې د دې کس دنده وه. د مغولي سرکار اصول دا و چې چا به مالیه ټکس ټولوه، نیم به د هغه او نیم به د سرکار و. ملک اکوړه خټک د خوشحال بابا غور نیکه و چې ځان ته یې یو ښه ډبرین کور جوړ کړی او وروسته د پښتو ژبې ستر شاعر، لیکوال او اتل خوشحال خان همدلته وزېږېدو او دا یې د زوکړې او نیکونو ټاټوبی شو. دغه کلی د مغولو دربار د اهمیت له امله ژر وده وکړه. خوشحال په 18 کلنۍ کې د نیکه او پلار ځایناستی شو او له خانۍ سره یې تفسیر، فقه، حدیث، فلسفه، طبابت، منطق، حکمت، معنی، عروض، بیان او نور هم ولوستل او له مغولو سره د یو کړکېچ پر سر زندان ته په تللو د مغولو سرسخت مخالف او د پښتنو مشرتوب په رسېدو د مغولي دولت په خلاف د لوی جنگ مشرتوب ورته غاړه شو. البته په دغه بندیخانه کې بیا په 14 ورځو کې یو کتاب لیکلی و چې د هغې کتاب نوم دستارنامې و. ډېر غټ کتاب ده، په 14 ورځو کې لیکلی و. ښه، د 2 اولادونو له ډلې مغولو د هغه زوی بهرام خان د خوشحال د نیولو یا وژلو لپاره رشوت ورکړل او هغه ته په رسمي ډول د خټکو د ملکۍ یا خانۍ تمه هم ورکړه. خو مخکې له دې چې بهرام دا کار وکړي، خوشحال د خپلو 2 زامنو نصرت خان او ګوهر خان په مرسته د تیرا په سیمه کې د افریدو سیمې ته ولاړ. خوشحال د 1489 کال د فبرورۍ په 18مه د جمعې په ورځ د 86 کلونو په عمر په ډمبرا کې مړ شو. کله چې خټک د هغه په تلاش کې شول، البته خټک قوم ښیي، د هغه مړی توره او اس وموندل شو. روایت دی چې خوشحال د خپل مرګ څخه مخکې وصیت کړی چې د هغه جسد باید په داسې ځای کې ښخ شي چې د مغولو د اسانو د پښو دوړې د هغه پر قبر نه راځي. له دې امله د هغه جسد د اکوړه خټک په خټک غونډۍ کې د چشمې کلي کې ښخ شو او عام پښتانه قبر ته د یو مشر مبارز په توګه ورتلل او وروسته پښتنو یوه وړه ودانۍ ورته جوړه کړه چې دغه ودانۍ چې تر مخ یې سیند بهیږي د پښتني کلالۍ ډېره هنري برخه جوړوي. کور کې تر ډېره د ځایي کاڼو څخه کار اخیستل شوی دی. 80 کاله وړاندې چې د افغانستان هنرپال پاچا محمد ظاهر د خوشحال خټک مقبره رغوله، نو د هغه په یاد یې یو وړوکی کتابتون هم جوړ کړ چې اوس پراخ شوی دی. د خوشحال خټک مقبره د افغانستان د دولت په مرسته اول نادر خان قبر جوړ کړ، خو ډیر ساده. وروسته د خوشحال مقبره د افغانستان د دولت لخوا د پښتو ټولنې په هڅو د کابل په ډبرینه کارخانه کې جوړ او ودان شو. خوشحال خټک په خپل شعر کې د خپلو بچیانو شمیر 2 ښیي، مګر موږ ته استاد بیا 2 ښودلی و. دا مقاله خو زه وایم بس به یې همدومره.
نو خوشحال خټک یاره د خوشحال خټک په مورد خو آریان صاحب ما په دغه د فبروري په میاشت کې ما ځان سره څو ځله سوچ وهه او له دې مخکې مو وایم که دا عمر یو چاته ورکول کېدلی په یو خاص مینه باندې ما دې ځان سره ویل چې هغه به څوک و نو باوره مو شه چې هغه ما خوشحال خان خټک ښودلی و یعنې دا چې زما به په خپل عمر څومره بیا زړه وشي یا به ونه شي خو دا یعنې ما په زړه کې انګېرلې وله نو د هغه یو څلوریزه ده وایي چې په بل غشي بل ټوپک ویشتلی نه یم په بل غشي بل ټوپک ویشتلی نه یم که ویشتلی یم بیا هم په خپل ټوپک یم د افغان په ننګ مې وتړله توره او ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم ډېره زیاته مننه وبښئ دوستانو مننه جناب ګل صاحب موټول یو ناز زه فکر کوم یو ښه بحث چې شروع کړې دغسې یو پیل ورته پکار دی نو ستا کور ودان چې هغه ملګري چې د خوشحال بابا په هغه پیژندګلوۍ کې یو څه مشکل درلود یا یې سم پیژندی چې ډېر هغه عمیقه رڼا دې پر واچوله. په هر صورت دلته به د جناب اماني صاحب څخه شروع وکړو چې دی دغه اوسني ملګري په کوم عکس کې ویني بیا بیرته رهبر صاحب ته ځو. مهرباني اماني صاحب اقبال صاحب و بیریا صاحب فکر کوم اقبال صاحب خو یې داسې محافظه کار دی داسې کوټ نه کوي بیریا صاحب یا کوټ کوي چې موږ اکثره دغه د مغولو تر تاثیر لاندې یا په بل اصطلاح د پردیو تر تاثیر لاندې د معاملو ښکار سوي یو او حاکمان چې دي اکثره د دې پر ځای چې خپل قوت څخه استفاده وکړي اکثره د نورو پر باندې اتکا کوي پر هغو باندې تل کېږي. نو مهرباني که د خوشحال بابا آریان شروع صاحب زه نه وکړه. پوهېږم چې دا د تا اواز ما ته خراب راځي او که اواز دی لږ خراب شو نه پوهېږم چې دا نور دوستانو ته به ښه و بالکل زما به اواز لږ خراب وي اماني صاحب ته به فرصت ورکړو زه به کوښښ وکړم بالکل ما سم دغه یو موقعیت څه په اختیار غوښتل کړم. چې د الحاج صاحب نه ډېره زیاته مننه وکوم چې یاره د سپیسونو لړۍ خو ډېره خرابه شوې ده بدبختانه او له ده ډېره زیاته مننه هغه سوري صاحب نه هم مننه چې پیشنهاد یې وکړو یعنې الحاج صاحب بیخي کریډټ تا ته درغلل او کور دی ودان اریان صاحب له تاسو هم مننه چې ورسره کومک رهبر صاحب څخه هم یو خاص مننه وکړه دی هم خاص او پیشنهادونه فیضان صاحب لري. نه هم مننه فیضان صاحب نه هم مننه ټولو دوستانو نه مننه مننه. اوس که زما نوبت ځان وي صاحب زه به یو د خبرې وکړم. مخربینو څخه دی څنګه مننه کوي